د سټوکي ویښته یې نیغ د بڼو سوکي وهي او د سټوکي ویښته یې نیغ د بڼو سوکي وهي سترګو ویشتلې یې اوس لویې لویې کوکي وهي او بلها سپېڅلي خلک اوس لکه کارغه په شان دی بلها سپېڅلي خلک اوس لکه کارغه په شان دی چې کوم تالي نه کړي خوراک پکې مهوکي وهي او څه ارمانونه مې دوران داسې زرې زرې کړل لکه دوبي چې څنګ لوړ باندې زړوکي وهي او د معاملاتو تپوس هم به کیږي که په سجدو راسته تندي کړي سړی او قیوم صاحب شعر دی چې څه حادثې دومره اهمې نه وي څه حادثې وي تیزندي کړي سړی د 21مې صدۍ څومره پوټه خلک دي ما ته معلوم دی تر حجته را سره خلک دي ستاسو یقین کیږي د هر سړي مې زړه ساتلی تاسو به نه منئ بیا هم رانه خفه خلک دي ملګرو سلامونه ستړی مه شئ قیوم ما ډېره موده پس یو ځل بیا د مرکو دغه لړۍ شروع کړه د څه وخت راسې څه ستونزې وې او یو خو ګرمي م زیاته وه نو د هغې د وجې نه دغه لړۍ موږ په ځای باندې ودرولې وه اوس دغې پروګرامونو د دغې ادبي غونډو پیل موږ په دوباره بیا شروع کوو انشاءالله وخت په وخت به زموږ نوې نوې مرکې د نوې نوې ملګرو سره تاسو وینئ اورئ به او خوندونه به ترې اخلئ زه راغلی یم رزړو کلي ته د شانو بابا زیارت په خوا کې هم ناست یم او زما په شا باندې جیندی بهیږي زما تر څنګ یو ډېر ښه شاعر دی تاسو به لیدلی وي تاسو به اورېدلی وي او ډېر خلک یې پیژني د اشنغر خلک څه کوي چې اشنغر نه بهر یې پیژني زه خبره کوم د اخندزاده شاه سعود دشانوي ډېر ښه لیکوال دی ډېر کتابونه چاپ هم دي زه ډېرې خبرې د دوی په هکله نه کوم او یو تپوس نیم کوم او بیا شعرونو ته راځو شاه سعود صاحب په خیر درته یم ستړی مه شئ مننه جي خوشحاله اوسئ اباد اوسئ د راتګ مو مننه کوم چې وخت مو وویسته او دلته م تشریف راوړو شاه سعود صاحب ګرمي م زیاته ده هغه خو زه کله کله ځان ته وګورم خو چې تاسو ته وګورم نو ما ته دا احساس وي چې او ګرمي زیاته ده نو ستاسو هم مننه چې په دې ګرمۍ کې درله وخت راکړو دا د ټول اول خو قیوم صاحب د ستاسو د راتګ هم مننه کوم او بل تاسو چې کوم قدم پورته کړی دی د مرکو د لړیو یو ډېر ګټور قدم دی په دې اړه سره زه دومره ویلی شم چې ستاسو د مرکو له کبله ډېر داسې کسان چې هغه د سوشل میډیا په لار باندې د ولس سره مخ په مخ شو د دې نه وړاندې لکه د هغوی هغسې یا پېژنګلونه او یا د ولس سره یې مخامخ په مخامخ نو جشانوي صاحب شعر ته به راشو د شعر په حوالې به تاسو سره خپل یو نوی کلام شریک کړم چې د اختیار مالکان چېرته کې ګونګي پیدا شي چې د اختیار مالکان چېرته کې ګونګي پیدا شي پیغلې بېواږي شي ظلمو کې بېننګي پیدا شي چې د اختیار مالکان چېرته کې ګونګي پیدا شي پیغلې بېواږي شي ظلمو کې بېننګي پیدا شي او ستا د قدم د ایښودو نه پس د امن ځای کې ستا د قدم د ایښودو نه پس د امن ځای کې بلها جوبل شي په زړګو ماحول جنګي پیدا شي او قیوم صاحب شعر دی چې د تصور په میو دومره اکثر مست شمه چې د تصور په میو دومره اکثر مست شمه چې په قول او فعل باندې ګمان مې د بنګي پیدا شي او چې د نظر په پیمانه کې بنیتی شامل شي نفرت ویړیا شي هم په زړونو کې تنګي پیدا شي او د سرلوړۍ معراج ته یون په دغه لاره دی چې یا تقوادار شي یا په چا کې ملنګي پیدا شي او چې د ماحول په رنګ کې رنګ شي نو بریا شي هله نو بریا شي هله وایي هوښیار ورته چې چا کې سترنګي پیدا شي او مختره جي چې سعوده دلته د سوچه مسلمانانو اکثر په زړه کې خیال ذهن کې چال د پیرنګي پیدا شي ډېر ښه دی د سټوکي ویښته یې نیغ د بڼو سوکي وهي د سټوکي ویښته یې نیغ د بڼو سوکي وهي سترګو ویشتلې یې اوس لویې لویې کوکي وهي او بلها سپېڅلي خلک اوس لکه کارغه په شان دی چې کوم تالي نه کړي خوراک پکې مهوکي وهي
او څه ارمانونه مې دوران داسې زرې زرې کړل او لکه دوبي چې څنګ لوړ باندې زړوکي وخي واه او د چینار خوا د اوبو شور او خوشبویي د ګلو ام. د چینار خوا د اوبو شور او خوشبویي د ګلو یادونه ستا د زړه پر هر کې رالنوکي وخي واه او سعوده تل به وي بدرنګه د تاریخ پاڼو کې ام. سعوده تل به وي بدرنګه د تاریخ پاڼو کې دا کوم کسان چې د پښتو په نامه شوکي وخي واه واه ډېر ښه چې محبت کله بندي کړي سړی او چې محبت کله بندي کړي سړی یا د جندي کړي یا چندي کړي سړی واه او د معاملاتو تپوس هم به کیږي او د معاملاتو تپوس هم به کیږي د معاملاتو تپوس هم به کیږي که په سجدو راسته تندي کړي واه سړی یار ډېر ښه دی دا خو دې ووایه مننه د جي. معاملاتو تپوس هم د به کیږي. معاملاتو ډېر ښه دی. تپوس هم به کیږي که په واه. سجدو راسته تندي کړي سړی ډېر ښه دی یاره او قیوم صاحب شعر دی چې څه حادثې ها. دومره اهمې نه وي او څه حادثې دومره اهمې نه وي څه حادثې دومره اهمې نه وي واه. څه حادثې وي تیزندي کړي ډېر ښه سړی دی یاره ډېر ښه دی مننه دا جي. خو بیا ووایه څه حادثې دومره اهمې نه وي او. څه حادثې وي تیزندي کړي سړی ډېر ښه دی ډېر او ښه دی غواړي که ژوند مې پرسکونه تیر شي او غواړي که ژوند مې پرسکونه پرسکونه تیر تیر شي په فرض او قرض کې دې توندي کړي سړی واه ډېر ښه دی یاره دا خو د مننه دې جي حالاتو چې مطابق دی بالکل تاسو یو 50 ځله ووایه یاره مننه جي دا شعر چې ووایه څنګه غواړي که ژوند مې پرسکونه تیر شي او په قرض او فرض کې دې توندي کړي واه سړی یار، واه یار، ډېر او که پرمختګ دې وي فکار سعوده ها که پرمختګ دی وي په کار که سعوده پرمختګ دې وي فکار سعوده بیا قدمونه ګړندي کړي سړی ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی ډېره دا مننه مو وایه جي. دا خو بیا که ووایه پرمختګ دې وي فکار سعوده ها. بیا قدمونه ګړندي کړي سړی واه واه د حسن تیغ یې مزلونه په یو ګام وتړي او د حسن تیغ یې د حسن تیغ یې مزلونه په یو ګام وتړي زړه مقتدي شي پس نیت لکه امام وتړي او او لکه مجنون په چغو سر شم د لیلا نارې کړم ها بیواره اټ کې چې د یار د غږ الهام وتړي واه او بلها توبې مې د جانان د سترګو جام ماتې کړې او زما توبه د هوښیار د سترګو جام وتړي واه او دا په هوس مین د مینې جذبې څه پیژني او دا منکران چې محبت پسې بد نام وتړي واه او دا بیروحي مې داسې اوسیږي اکثر سعوده او لکه ناحق چې څوک په چا باندې الزام وتړي ډېر ښه